سحر وختي هغوی عیسی د قیافا د کور نه د روم د والي ماڼۍ ته یوړ. یهودیان ماڼۍ ته ورننه نه شول ځکه چې هغوی نه غوښتل چې په مذهبي توګه ناپاکه شي او وکولی شي د فصح ډوډۍ وخوري. د والي پیلاطوس د باندې راووت او د هغوی نه یې پوښتنه وکړه تاسو په دې سړي باندې ته څه شي تور لګوئ؟ هغوی په ځواب کې وویل که هغه مجرم نه وای نو تا ته به مو نه راوستلو. پیلاطوس وویل هغه بوځئ او د خپل قانون له مخې محاکمه کړئ. یهودیانو ورته وویل موږ ته اجازه نشته چې څوک مړ کړو. په دې ډول د عیسی هغه خبره رښتیا شوه چې ویلي وو چې هغه به په کوم ډول مرګ مړ شي. پیلاطوس بیرته ماڼۍ ته ننوت او عیسی راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه آیا ته د یهودیانو پاچا یې؟ عیسی ځواب ورکړ آیا ته د خپل ځان نه دا خبره کوې یا نورو درته زما په هکله ویلي دي؟ پیلاطوس وویل آیا زه یهودي یم؟ ته د خپل قوم او مشرانو کاهنانو ما ته راوستلی تا څه کړي دي؟ عیسی وویل زما پاچاهي د دې نړۍ پاچاهي نه ده. که زما پاچاهي د دې نړۍ پاچاهي وای نو زما پیروانو به جنګ کړی وای تر څو زه یهودي مشرانو ته تسلیم نشم. خو زما پاچاهي دنیاوي پاچاهي نه ده. پیلاطوس هغه ته وویل نو ته پاچا یې؟ عیسی ځواب ورکړ ته خپله وایې چې زه پاچا یم. زه د دې دپاره پیدا شوی یم او نړۍ ته راغلی یم چې د حقیقت په هکله شاهدي ورکړم او څوک چې حقیقت خوښوي هغه زما خبرو ته غوږ نیسي. پیلاطوس پوښتنه وکړه حقیقت څه دی؟ کله چې پیلاطوس دا وویل هغه بیرته د باندې راووت یهودي مشرانو ته لاړ او اعلان یې وکړ زه په ده کې کوم جرم نه وینم خو د رسم او رواج له مخې زه هر کال د فصح په ورځ تاسو ته د زندان نه یو بندي خلاصوم. آیا تاسو غواړئ چې د یهودیانو پاچا درته آزاد کړم؟ هغوی بیا چغې ووهلې نه دا سړی نه غواړو موږ باراباس غواړو او باراباس یو داړه مارو.